د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اورېدونکو پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو نن مازدیګر د دوه سرکه له بازار څخه ومنئ. د خوست مازدیګري خپرونه ده او د خوست مازدیګري د خپرونو لړۍ پیل شوه. نن مازدیګر په دوه سرکه بازار کې یو. یوه ښه خبره دا وه چې دلته د پرمختګ، دلته د انکشاف او د مخکې تګ خبرونه نن سبا ډیر شوي دي او تغیرات په دغه ځای کې راتلونکي دي. له ښه مرغه دلته چې زه راغلم ناصر آباد مرکزي ویش مارکیټ هم نن افتتاح کیږي. ګران ملګری ناصر السلام علیکم. جوړ په خیر، صاحب خیر، مبارکي درته وایو د دغه نوي ځای او دلته زه نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوم ځکه تېره خپرونه ما پروژه کې دلته جوړه کړې وه. له لیدونکو سره مې وعده کړې وه چې کله چې د بیا رغونې خبرونه وي، د مخکې تګ خبرونه وي، دلته به راځو د خیره. شاکه خوښ شوم، سجاد شاه په لیدو مو زیات خوښ شوم. تېرې خپرونې ما موږ تعقیب کړي دي، بیخي موږ ته جالبې دي. نو دا ښه خبره ده. موږ تاسې په راتګ سره نن د مارکیټ افتتاح لرو. تاسې عملاً وینئ ناصر آباد مرکزي ویش مارکیټ چې موږ نوی جوړ کړی دی او موږ یې دې پوره ډېر یو ښه چاپېریال لرو، مناسبه کرایه ده او د نویو سهولتونو سره دی. موږ تاسې په بورډ نه ما لیکلي دي. مبارک. دا د ابادۍ خبر دی دوستانو، د بیا رغونې خبر دی. د ابادۍ خبرونه چې څومره ډیر شي دومره خوند کوي. فکر کوم لکه چې مارکیټ تر ننوتو. مارکیټ ته داخل شو سجاد شاه. دا مارکیټ تقریبا 4-5 دکانونه دي ټول چې دغه دکانو پورې موږ د ښه خبرې دغه ده چې مناسبه کرایه دغه ده چې د شپږو میاشتو پرای موږ یې دکانو 1000 روپۍ کرایه ته ټاکلې ده. ډېره نو دا خو بیخي ارزانه کرایه ده. ښه موقعیت دی که نه. دو سرکات چې سر داخل شي اول موقعیت دی دغه مارکیټ دی. تاسو په ویډیو کې خیالي وي. بېشکه بالکل. نو دلته په نورو برخو کې هم فکر کوم د پرمختګ کورونه روان دي، یعنی که دوه سرکه د تغییر په حال کې. بېشکه ټول دوه سرکه کې کورونه روان دي. لکه موږ پورې بل مارکیټ هم لرو. دغه مارکیټ هم چې د اوس افتتاح مراسم خلاص شول، پورې بل مارکیټ لږ کورونه نیمګړي پاتې دي، هغه هم په دې ډول مخکې بیایو. زه هم دلته لیدونکو سره ژمنه کوم بیا هم چې دلته یا په نورو ځایونو کې هر ځای کې چې د آبادۍ د پرمختګ او بیا رغونې خبرونه وي هلته به ځان رسوو د خیره سره. ځکه دې سره اورېدونکي لیدونکي من غټېږي. فکر کوم دا ملګري ټول نن د دغې افتتاح مراسمو ته راغلي وو. اکثره خو زما ملګري دوستان او یاران دي. السلام علیکم. ټولو ته دې سلام ورسېږي. رشید دی، زالان صاحب دی، توکلي زادران مې هم دلته والی ډېره موده وروسته خبرې به وکړو. چا نه پیلوو بس ته مخکې کېږه. زادران یو ډېر خاص شاعر لري، څو بیتونه لري. هغه بیا دې ته ډله بیا به لږ مخکې کېږي. را مخکې کېږه. زادران صاحب پیل به له تا وکړو. جوړ په خیر، ډېره موده بعد. ملګري ښه دی، ژوند ښه دی، چې یاران دوستان ښه وي، ژوند او زندګي مو ښه وي. داسې مې اورېدلي وو چې توکلي چېرې لوړ ده. والله لوړ شوي خو بس وطن هم نه کېږي. څه وخت کېږي چې روغلي وي. چې مسافر مې کړې صورته د خپل وطن قدر به ورو ورو درکوم. بېشکه. نو څنګه د خوشحالۍ احساس کوې دلته یو نوی ځای افتتاح شو، مارکیټ د ځوانانو ته به د کار زمینه پکې پیدا کېږي، خلک به مصروفېږي. نو څه فکر کوې دغه رقم ته ځایونه چې د آبادۍ خبرونه چې ډېرېږي ورسره خوشحالېږي به؟ والله بالکل مسافرو ته ډېر خوند ورکوي آبادۍ، ځکه هغو پردو ملکونه لیدلي. آبادۍ خو په عموم کې خوند کوي، خو بیا چې دا یار او دوست ملګري آبادي وي هغه خو بیا بیله ډېر خوند کوي. او موږ هم د ناصر ملګري هغه ته راغلي وو د آبادۍ ته. بس نږدې نه ملګرو سره بنډار وکړو، ډېر خوند یې وکړو، خوشحاله شو. خدای دې آباد لري، سرلوړي لري. خیر اوسې. نو ته به ډېر په دغه نه غږوې نیم بیت ټپه شعر هر څه شی چې وي مهرباني. بس تاسو چې غوښتنه وینم شعر به وایي چې بې پڼې بې اوبې وچه انګوره، لکه زه د نه سړي خبرو ته مجبوره، لکه زه او ستا سیورو ته به ډېر خلک کېناست جګه چیناره، اوس شپږ طرفه ماته غره ته نسکوره، لکه زه. او دعا دې چې د مور ووایي هر وخت به کامیاب وي، دنیا به دې د ژوند وي ښه سمسوره، لکه زه. او ملنګه په سجده پرېوځه، د یو خدای د کاپي دی، په امن به وي هر وخت له پیغوره، لکه زه. بیخي د انسانان لکه میږي ذهن کې ګرځي، آرام لړ شرلویږي مغروره، لکه زه. او بیخي د توکلي زادران په خوی خصلت پوهېږي، د بنګو د لونګو خریدوره، لکه زه. چک وکړه ورته. توکلي چې بیتونه وایي چې چک پکې نه وي بیا مزه نه کوي. رشیده خوښه مو نه ده چې وا داسې واړه غونې زمزمه په وکړو وده کې نو بیا چک ورته وکړئ. توکلي ښه داسې په ډاډه زړه یې چې
د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ و د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ د شاور پاسې درومي څو زلمي لونګ لونګ د شاور پاسې درومي څو زلمي لونګ لونګ و د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ نن پیغله د شهید جانان په قبر باندې ژاړي و نن پیغله د شهید جانان په قبر باندې ژاړي مت کړي په قبر دی بنګړي لونګ لونګ مت کړي په قبر دی بنګړي لونګ لونګ د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ و د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ د شاور پاسې درومي څو زلمي لونګ لونګ مشومه ورشه ووایه دا کلي بنجاره ته مشومه ورشه ووایه دا کلي بنجاره ته په دلاره دې نه راوړي اوړي لونګ لونګ په دلاره دې نه راوړي اوړي لونګ لونګ د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ و د پیغلو په لاسونو کې زونډي لونګ لونګ د شاور پاسې درومي څو زلمي لونګ لونګ هغه ورته په کور کې بیا په قهر په غوسه ده و هغه ورته په کور کې بیا په قهر په غوسه ده توکلی زر وهله یادوي لونګ لونګ توکلی زر وهله یادوي لونګ لونګ بس خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ. توکلي زادران زموږ برنامه دې ډېره رنګینه ډېره په زړه پورې او ډېره ګلابي کړه. الله مرته خوشحاله مننه اوسئ. قربان شم. بس خدای تاسو راته ژوندي لري سرلوړي اوسئ. یوه مرکه خو مو ته مخکې کړې واله یاد دي ډېره مخکې بالکل ښه شبې خدای پامان نورو ملګرو سره به مو غږیږو زالان صاحب سره دوستانو تاسې ټول بلد یاست چې په خوست کې مختلفو برخو ته کار کوي تعلیم ته اولنی د چې پیل کړی و د مخدره موادو پر ضد مبارزه شروع کړې وه داسې ورو ورو د مطالعې لپاره د نوو فکرونو د غوړېدو لپاره د ځوانانو سره د مشرانو سره صفتونه به دې وکړم زالان صاحب ډېره مننه ښه صحت ښه دی تاسو ښه خپله ښه مننه خوشحاله اوسئ څه فکر کوي دا ډول ځایونه چې پرانیستل کېږي افتتاحي کېږي څومره د یوې ټولنې د پرمختګ باعث کېږي زه په لنډو کې یو څه وایم مهرباني موږ ډېری ځوانان د وطن پرستۍ یا د وطن پالنه په نوم یوازې په سټیج یا په سوشل میډیا خبرې کوو مګر په عمل کې ډېر کم خلک ثابتوي چې هغوی په رښتینې معنا د ټولنې دپاره د دې هیواد لپاره کار کوي یوه بیلګه نن تاسو ولیدل چې د ځوانانو د کاري فرصتونو په خاطر یې د مارکیټ جوړ کړی دی ډېری ځوانانو ډېری نورو پانګوالو په داخل د هیواد کې ډېره پانګونه کړې ده مګر په لومړیو کې دوی غوښتنې ډېرې زیاتې وي مګر دلته یو فرصت موجود و چې شپږ میاشتې ځوانانو ته دا فرصت ورکړی و چې راځئ دلته په وړیا ډول پانګونه وکړئ دا خصوصا د ټول خوست لپاره د دې سیمې لپاره هغه ځوانانو لپاره چې دوی لیا ګرځي مصروف نه دي یوه ښه پانګونه ده یو ښه نظر ده مننه خوشحاله اوسئ نن سبا ډېری ځوانان وایي چې کار نشته مصروفیت نشته او د ځان د مصروف ساتنې لپاره داسې یوه برنامه ورسره نشته د دې مایک له لارې به د هغوی ته پیغام څه وي چې په کومو بخښونو کې دوی ځان نه مصروف موږ تقریبا د یو کال کېږي چې زه باید لاند وایم چې موږ کوچنۍ ماشومانو ته د کوچني کاروبار له پیل د صفر څخه پیل یو انګیزه ورکوو د دې په خاطر چې زموږ ځوانانو غوښتنې هیلې ډېرې لوړې دي مثلا دوی غواړي چې زه د ښه مارکیټ ولرم یا د ښه دوکان ولرم مګر د کوچني کار له پیل نه دوی په غاندې شرمېږي خفه کېږي زه دوی ته وایم چې هر کار له صفر څخه پیل کړئ تر څو په راتلونکي کې یو ښکلی ژوند ولرئ یو ښکلی کاروبار مننه خوشحاله اوسئ ښې خبرې مو در سره وشوې دوستانو زه مخکې ځم راشد هم دلته ولاړ دی سیار صاحب هم ولاړ دی الهان صاحب هم ولاړ دی لنډ لنډ نظرونه که له تاسې واخلم الهان صاحب او رشید څنګه دی داسې نوي ځایونه چې افتتاح کېږي یا د کار فرصت پیدا کېږي یا په ټولنه کې پرمختګ کېږي دوه سرکه بازار ورسره پیشرفت کوي اول خو سجاد خان تاسو ته ښه راغلاست سرکه سیمې ته په خیر راغلی او بیا خوشحالۍ زی خو دا دی چې د سرکه که ښار نه نسبي ډول لږ لرې څخه دو او دغه بیا افتخار بللی کېږي چې په دغه سیمه کې دومره یو ستر مارکیټ جوړیږي
خصوصا سیمې خلکو دپاره به یو خو دا چې کاري فرصتونه برابر شي. دویمه مسله دا چې هغه خلک چې ښار ته په سودو وسوسي په تکلیفیږي، کرایه مصرفوي، ولته خریداري کړل څه نه څه ستونزمن وي. هغې دپاره یو ډېر غټ سهولت دی چې وخت یې هم کم مصرفیږي او مصارف یې هم کم کیږي. نو دغه یو ښه زیری دی، ښه ګام دی. خدای دې دغسې خوشحالۍ زیري ډېر کړي او خلکو ته دی خدای پاک توفیق ورکړي چې دغلته ځایو کې هغه فرصت نه استفاده وکړي، سرمایه ګذارۍ وکړي. مننه، خوشحاله اوسئ. سایر صاحب ستا نظر څه دی؟ مهرباني سجاد جان بیا ستړي مه شئ. والا خو دا خو تجارت دی، نو تجارت خو هغه پیغمبرانو پیشه ده، پیغمبرانو کسب دی. او بیا په داسې لرې پرتو د ښار نه لرې ساحو کې چې دومره پرمختللی او دومره په معاصري بڼه تجارت شروع کیږي، دا خو بیخي بهترینه خبره ده. خدای دې وکړي چې دا سیمه لا پرمختللې شي، لا پیاوړې شي او د دې سره د ځوانانو مصروفیتونه او د خلکو هغه اضافي مصارف را کمیږي. او نو مونږ خوښ یو چې داسې یو هغه ته راغلي یو چې ګډون پکې کوو. مننه، خوشحاله اوسئ سایر صاحب. الهان صاحب هم دوستانو تاسې پیژنئ. مهرباني الهان صاحب سره خو فکر کوم دا زما پنځم ځل وي چې مرکه کوم که نه. مننه سزو یقینا پنځم ځل انشاءالله. که حساب مې غلط شوی یا ذهن مې ښه ده، بالکل واقعیت دی. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د نصیر امیري آباد ویش مارکیټ په اړه که زه دومره ووایم چې یو خو لر پرته ولسوالۍ اسماعیل خیل و مندوزیو کې داسې په عصري ډول او چاپېریال پاک منظم مارکیټ جوړ شوی دی چې 4 او 15 ولسوالۍ تقریبا د تر پوښښ لاندې کېږي. دغې سیمې ولسوالیو خلکو لپاره یو کاري فرصت ایجادوي. ډېری وخت موږ ځوانان شکایت کوي چې کاري فرصتونه نشته. د په برخه کې دغه کومه منطقې چې دغه مارکیټ ته او د سرکا بازور ته نږدې هم دي، دغو ځوانانو لپاره یو ښه فرصت دی. ښار نه د تګ نه خلاصېږي، دلته که خپله کم اندازه سرمایه ګذاري وکړي، دوی د کورنۍ نفقه به هم لوسته راغلې وي او دغه ساحه او د پرمختګ هم به شوی وي او د اقتصاد په برخه کې هېواد ته هم ګټه رسېدلې وي. مننه، ژوندی دې وي. ډېره مننه. اسماعیل خیل صاحب ځان ډېر پټ پټ کوي، نه پوهېږم داسې ټیټ ټیټ زیوه سړی. جوړ په خیر، صحت ښه ده؟ په تک تک کې سره غږېږو. د دغه ځای په اړه د نظر څه دی؟ والا د دوی د کور آباد وي چې وطن کې په دغه سیمه کې دومره سرمایه ګذاري کړې ده. د دغې سیمې دپاره، د دغې منطقې دپاره، د دغه منطقې د خلکو دپاره ډېر سهولت ده، اسانتیا ده. دا یو نیک اقدام دی. خدای دې بختور کړي. مننه، خوشحاله مننه. کور دې آباد. سلام اوسئ. ډېره مننه. دوستانو دغه ځای د افتتاح لپاره د خوست د مختلفو سیمو څخه ځوانان هم راغلي وو، مشران هم راغلي وو، سپین ږیري هم راغلي وو، ماشومان هم ګورئ. دې سره خو زه نورو برنامو کې ډېر غږېدلی یم که نه ترافیکه؟ یو دیدی ارسا رو شایره یوری رو شالا ته فکر کم هغه ځای کې ترافیک یې که نه ډېر سره غږېدلی دي. ته یاد دي؟ حافظه د کور کې که نه؟ نوم دې څه ده؟ بابا څه ویې؟ بریال. خو ته نه مار واخې ما نه یېروې دا ویلې؟ نه والله نن خو د دریشي نه شته چېرې ده؟ نور باس خام. نن څه ویې؟ نن د باس. خو آفرین، څه لوړ شوې. څه ته د خپله وظیفه وکړه. دا دکانونه باندې یعنې دا به نیولی کېږي، دلته به ځوانان مصروفېږي. بېشکه سجاد شاه، دلته تقریبا 12 دکانه چې د اوس هم افتتاح کړي ده، 12 دکانه نیول شوي دي چې جملې دغه دې ځای نه ایخوا ساره پردي او هغه خوا چې تاسو یې وینئ هغه پاتې دي، د نور هم پاتې دي، خو افتتاح یې وشوه. دا ټول دکانونه به انشاءالله ډکېږي. د ناصر آباد سره زه ویش مارکیټ وینم، دا ویش بیا څه معنی نن سبا دا ډېر وینم. سجاد شاه ته پاته لګېږي چې نن سبا خو د ویش مارکیټ په نامه بازار کې هم یو مارکیټ شته که نه، چې ډېر نوره مارکیټونه ورسره جوړ شول. هغه توکي نسبت نورو دکانو ته ارزانه وي، نو دې په خاطر نه موږ هم دې مارکیټ ته د ویش نامه ورکړې ده. خو الحمدلله ډېر دکانونه نیول شوي. او دا فکر کوم دکان دی النور میکانیک. بالکل، دا نور میکانیک دا د پیکو دکان دی. دلته د زنانه‌و خطونه جوړیږي، ګلدوزي کېږي، هغه په نوي سټایل په نوي ډیزاین سره چې هغه لمنې سیخېږي. هغه ډېر ښه. دلته بل یو دکان معلومیږي که نه؟ مسؤول شته که نه؟ مسؤول هم کې شته. دا دکان سجاد شاه او سامان بعضې د نن ورځې وړي دي که نه، هغه ډېر شیان یې پاتې دي. دغه میزونه یې لګولي دي یا چورمې، هغه اساسي شیان یې پاتې دي لکه خطونه زړیکي. دې سره به زه وغږېږم. مشره سلامونه. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. جوړ په خیر. څه نومېږې؟ خلکیار. خلکیار سره زار دی داسې مخ مخ یې خیر څوک پټ نه؟ نه پټ. سره زار دی؟ سره زار ته ورته دی. سره زار دی. سره دا نوې کاروبار دی فکر کوم دلته شروع کړی. ځکه چې مو نن څلورمه ورځ ده
ورځ په ورځ تقریبا نن مو بیخي ښه سودا وه پرون یې نه لږه پسې هغه وه خو ورځ په ورځ ښه کېږي اوس مو ډېر مرونه وخوست دي په کوبل کې چې روان دی د ماشومانو درشی دی یا داسې نوره ضرورت شي نه دی دا موقف دلته ملمرۍ ته ناپ ورکړی دی چې هغه ته دا بګیز ته روړې برابرېږي به یې برابرېږي به مننه خیر اوسئ. قربان خیر اوسئ. ناصره بس نو تاسې ته د بیا هم مبارک وي ډېر ښکلی او مناسب ځای جوړ شوی دی زه به داسې وکړم چې د برنامه به دلته راټوله کړم خیر اوسې صدر شاه ډېره مننه الله دې تاسو ته عزت تېر کړي چې هر وخت پوره تاسو دا کوشش کړی دی چې دغه ټولو ځوانانو کاروباریانو د هر چا غږ تر نورو ورسوی. منندوی یو ډېره مننه. دوستانو دوه سرکه بازار کې په نصیر آباد ویش مارکیټ کې زموږ د نن مازدیګري خپرونه همدومره وه. تاسې کولی شئ کمنټونو کې هم خپل نظرونه راسره ولیکئ چې بله د خوست مازدیګري خپرونه ستاسې لپاره چیرته جوړه کړو. که چیرې داسې نوي نوي ځایونه جوړیږي مغازې جوړیږي دوکانونه جوړیږي یا د کاروبار د پرمختګ لپاره په هر ځای کې کار کیږي چې ځوانان پکې مصروفیږي زما ورسره ژمنه ده چې هغه ځای ته به ځان رسوو او یوه ښکلې ویډیو ښکلې برنامه به تاسې لپاره جوړوو. د اوس لپاره ښې شپې ښه وختونه د خدای په امان.